الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكاة المصابيح داغي دا مبارك شرح روانوا او بايكي من دا منزا مسائل تفصيلا بيانول. دا منزا طريقة هذا مكمل بيان شيوة دا تكبير التحريمين واخلا او دا آخرنی سلام گرزولو پوری چی سمر مسائل واغا بیان شیو. دا غینا بعد بیا نوری مسئلے چی آغا دا منزل سر تعلق ساتی دا غی بیان روانو. لکه مثال دا سجد سهو مسئلہ شوا، دا سجد تلاوت مسئلہ شوا، بیا با کم وقتونو کی منز کی کم وقتونو کی نکی گی، بیا دا جمع سر دا منزل مسائل شو، دا امامتی مسئلہ شوا، دا صفونو مسئلہ شوا، او دیسی بیا دا مسائل با بیانی گی دا اللہ با توفیق سر. پا آخرنی درس کی منگا مسئلہ دا سا بیان کرده و دا سجد تلاوت، آغا سجده چی آقا پا منزل کی تلاوت کی رازی. دا خبر منگ بیان کرده و چی سو سجدی دی قرآن کی، پینزل سجدی دی. اگر که دا علماء پا کی اختلاف شتی خراجح داده چی پینزل لستی. لس پا دی کی اتفاقی دی او پینزه سری پینزه اختلافی دی خودم ثابتی دی دا حدیثونو نا. خامنگ حکم بیان کرده و چی دا سجده تلاوت سا حکم دی؟ سنت دی. کچاو نکرنو گناهگاری گی نا، او چی قاری و نکی نو اوریدون که با نکی. بیا دا اوریدون کی دو قسم منگ ذکر کرو. چا تا یاد دی؟ یو آغا چی اراده دا اوریدو دی بسجده که، دوی ماغا دا چی اراده نو خو پا غوگونه ولگید نو پا دبندی سجده نشتی. بلا دا مسئله منگ بین کرده چی دا سجده تلاوت قضا روڑه نشتی. صحیح خبر داره چی سجده تلاوت وخ لارو اگه سبب لار نبیه دا بانی سجده هم نشتی. دا صحیح خبره ندی قضا بیا نشتی. سجده تلاوت کم دا عام اذکار و دعاگانی دا ویلشی هم دا باندې اکتفا و دا جایز دی. باقی چی کمی مسئلی وی آگا منگلتا تفصیلا ذکر کردی وی. دا غین بعد بیا مؤلف رحمه اللہ باب روڑے دے، باب اوقات النهی. باب اوقات النهی، باب پا بیان دا آغا وقتونو کی چی پاقی کی منز منکڑے شوے دے، المنهی عنها. باب پا بیان دا آغا وقتونو کی چی آغی کی دا منزن من راغلی دے چی پاگا ٹیم کی با منز نکی. یو سڑو چی دا سجد تلاوت نباد دا دی باب در اولو سا مقصد دے؟ دا خود آغی سر ربط ساتی و کننو جواب داری چاو ربط ساتی. دا مؤلف رحمه اللہ دی مسئلی تا ذہن لارو چی دا سجد تلاوت پا دی وقت کے روا دا و کند روا پا کم وقت چی منز من دے جو بد دا بابی پسی راوڑو. او منگ دا مسئلہ بین کرو چی سجد تلاوت پا ممنوعا اوقاتو کسی دے روا دا جائز دا. یو سڑے ما ذکر منزن بعد دا قرآن تلاوت کے و سجدی زیب کرا گئے لگو لیشی سجدہ. یو سڑے سار منزن بعد تلاوت کے سجدی زیر آگئے سجدی لگو لیشی. مسبخین کئی بالکل نور دا اسمان پا منز دے دا ٹیم کم سجدہ لگو لیشی. نو ذکر بسی دا باب راوڑو، باب اوقات نہیں.
د دې نه مخکې چې موږ د حدیثونو شروع کړو دا خبره یاد ساتئ چې 5 وختونه دي چې په هغې کې د منځه نه منه راغلې ده څو وختونه یې ټول 5 چاته د 5 یاد دي چاته پکې څه یاد دي د څو ټیمو شو موږ 5 ذکر کړو اوس به پکې نورې څه ټانکې ولګوې نه یې غونډه کې 5 وختونه دي ګوره که مختصري ذکر کوو نو 3 وختونه دي د مازدیګر د منځه نه بعد نور ډوبېدو پورې سهار منځه نه بعد نور راختو پورې او چې کله نور بلکل د اسمان په منځ باندې شي او که تفصیلا ذکر کوو نو بیا 5 ټیمه دي او هغه داسې 3 خو دغه شو سحر د منځه نه بعد نور راختو پورې ماښام منځه نه بعد مازدیګر منځه نه بعد نور ډوبېدو پورې او چې کله نور د اسمان په منځ باندې شي 2 سره دا شو چې کله نور بلکل کوزېدو ته نږدې شي دا وخت بیا ډېر سخت دی لکه یو خو مازدیګر منځه نه بعد ټیم دی هغه ماښامه پورې نه بل ټیم هغه دی چې دا نور بلکل دا غاړې په ډوبېدو شي نور دا کناره نه ده دا په ډوبېدو شي د دغه وخت نه واله د نور د بلکل ډوبېدو پورې دا 4م ټیم شو 5م ټیم نور راوختو دا نه چې صرف نور راوختو یو بس د نور کناره ولګېده یو ته مونځ شروع کوه نه نور کناره راوخته غاړې راوخته اوس دا پوره لږ صبر به ورته کوي چې دا نور پوره راوخیږي دا 5م ټیم شو ورسېدی پې تاسو که نه نو څوک به د 5 ماته ووایي بس داسې وایه سهار د مانځه نه بعد نور راختو پورې نور راختو پورې نور ډوبېدو پورې اسمان په منځ شي ماسپښین نور چې کله کنارې یو غاړې ډوبه شي نو د ډوبېدو پورې او نور چې راوخیږي نو بیا ورته دومره صبر کول چې نور پورې راوخیږي د یو نیزې په مقدار دا څو ټیمه شو 5 یو سوال دلته زړه کې دا راځي چې ولې شریعت منع کړې ده په دې ټیم کې د منځونو نه نو په کې یو څو حکمتونه دي یو حکمت هغه دا دی چې د مشرکانو سره تشبیه رانشي ځکه چې کوم مشرکان چې د نور عبادت کوي نو هغوی نور ته په دې ټیمونو کې سجده لګوي نور ته په دې ټیمونو کې سجده لګوي نو چې د هغوی سره تشبیه رانشي دویم حکمت پکې دا دی چې شیطان خوشحاله نشي ځکه چې اوس حدیثونه به راشي چې کله دا نور راخیږي او ډوبېږي نو د شیطان ورته د خپلې د ښکر ورته مخامخ کړي د خپل ښکرونه ورته مخامخ کړي نو بیا په دې خوشحاله شي چې ما ته سجده ولګوله نو چې شیطان خوشحاله نشي او دریم حکمت دا دی چې قرآن کې ځای په ځای امر راغلی دی حدیثونو کې هم دا مسله ثابته ده چې دې 2 ټیمونو کې د سهار دی شو د ماښام دا ټیم شو په دې کې الله ډېر یادوي د الله ذکر کوي
نو چې انسان فارغ شي څه ته د الله ذکر ته او د ټول نه لوی حکمت دا دی که موږ ته نور حکمتونه معلوم نشي بس شریعت ویلي دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مسله بیان کړي چې دې ټیم کې منځونه به نه کوئ بس موږ یې نه کوو دا ټول نه لوی حکمت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي که موږ ته نور حکمتونه معلوم شي او که معلوم نشي نو دا یو مسله شو اوس راځو دې حدیثونو له انشاءالله په هر ځای کې به د مسلې تفصیل راځي که ستاسو زړونو کې څه اشکالات دي څه تپوسونه هغه به انشاءالله په دې حدیثونو کې حل کیږي الفصل الأول کی حدیث روڑے عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها تاسو کې دی یو سړی قصدن عمدن ارادتن دی په دغه ټیم کې لمونځ نه کوي کوم ټیم کې چې نور راخیږي او کوم ټیم کې چې ډوبیږي اوس ګوره دغه ما تاسو ته کوم پنځه ټیمې نور راخته او نور ډوبېده کوم ټیم کې چې بالکل نور راخیږي او کوم ټیم کې چې بالکل نور ډوبیږي په دې ټیمونو کې به قصدن ارادتن لمونځ نه کوي دې نه په خپله دا مسله ثابتېږي چې کوم منځونه قصدن ارادتن نه وي هغه کول څه دي جایز دي لکه تحیة المسجد شو یو سړی جومات ته راننوت وایي زه تلاوت به وکړم زم درس ته به کښېنم زم د الله ذکر به وکړم هلته حدیث کې راغلی دی چې اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلي رکعتین تاسو کې چې یو سړی جومات ته ننوځي نو د هغه وخته پورې به نه کښېني چې څو پورې 2 رکعته لمونځ نه یې کړی دا عام حدیث دی نو دا مسله مستثنا شوه تفصیل به ښه راځي خو چې ستاسو ذهن کې دا حدیث وي چې د کوم مانځه سبب وي نو هغه لمونځ په ممنوعه اوقاتو کې هم روا دی نو دا سبب دی ته جومات ته راننوتې دا یو سبب شو د مانځه ته جومات ته دې دپاره خو نه یو راغلی چې زه لمونځونه کوم ته خو راغلی وي تلاوت به وکړم درس ته به کښېنم ذکر به وکړم خو هلته شریعت دا مسله بیان کړې ده چې کله ته جومات ته ننوتې نو بیا به 2 رکعته لمونځ کوې لکه یو سړی طواف کوي مازدیګر منځه نه باندې طواف شروع کړو سهار منځه نه باندې طواف شروع کړو په حرم کې دی و یاره ځان له به طواف وکړم شریعت بیا هلته دا مسله بیان کړې چې طواف وکړي نو بیا به څه کوې 2 رکعته به کوي دا مونځ اوس دی قصدن خو نه کوي که نه دا سببي مونځ دی دا څه دی سببي مونځ هغه چې د هغې یو سبب وي کوم چې سببي مونځونه دي د دې کول په دې ممنوعه اوقاتو کې هم روا دي لکه دا اوس یو سړي طواف کوو نو طواف سره هلته شریعت 2 رکعته یو ځای کړي دي نو بس دا چې هر ټیم کې دې طواف وکړو دا 2 رکعته کول څه دي دا روا دي یو سړي اودس وکړو هلته شریعت کې د اودس نه بعد هم 2 رکعته ثابت دي د اودس هغه 2 رکعته کوي هم جایز دي جنازې لمونځ شو و جنازې لمونځ د مازدیګر منځه نه بعد سهار منځه نه بعد جایز دی یا د نور د تورېدو صلات الکسوف شو نور تور شوی دی لکه زموږ خلک وایي تندر نیولی دا سبب دی ښه یو سړي د لمونځ پاتې شوی دی لکه یو سړی دی مازدیګر منځه نه اوده پاتې شوی دی چې راپاڅېدو نور ډوبېدو ته نیمه ګنټه پاتې ده دی به د مازدیګر د لمونځ کوي که نه به کوي کوي به یو سړي نه سهار لمونځ پاتې شوی چې راپاڅېدو ناوخته شوی سهار لمونځ شوی به سهار لمونځ کوي قضا به کوي غرض زما د خبرې ده چې د حدیث کې لا یتحرا لکه څوک د قصدن ارادتن یا د دې خبرې انتظار دې نه کوي چې زه به په دې ټیم کې لمونځونه کوم عام نفلي لمونځونه په دې ټیم کې نه دي روا لکه یو سړی کور کې ناست دی راشي وایي مازدیګر منځه نه به ځان له یو 4 رکعته لمونځ وکړم جایز دي
نه یو سړی وایي راشه وایي سهار منځنه به داسې په کور کې ناست یم اشراقه پورې ناست یم نو اشراقه پورې به ځان له یو شپږ اته رکعته لمونځ وکړم روا دي نه دي روا ځکه چې د عام نفلي لمونځ دی سبب یې نشته اگر که په دې مسله کې د علماو اختلاف دی بعض علما وایي په دې ټیم کې یو لمونځ هم نه دی روا خو صحیح خبره دا ده چې د کومو لمونځونو چې سبب دی وجه یې شتي نه هغه لمونځ په دې ټیم کې روا دی وفي رواية وبل رواية كريسي إذا طلع حاجب الشمس کله چې د نور د کناره راوخیږي حاجب کناره او غاړې ته وایي کله چې د نور د غاړه راوخته کناره راوخته فدعوا الصلاة حتى تبرز نو بیا د لمونځ پرېږدئ تر دې چې د نور پوره راوخیږي راښکاره شي دغه دوه زیاتي ټیمونه دي کوم چې ما ذکر کول لکه دا خو هر چاته یاد ده چې سهار منځنه بعد نور راختو پورې دې ټیم کې لمونځ نه دی روا دا پکې هغه څلورم ټیم یاد کړي چې کله د نور کناره راوخته نور دغه دی راوختو کناره دا نه چې بس لمونځ روا شو بس شروع کوه نه اوس صبر وکړه چې دا نور پوره راوخیږي راښکاره شي ځکه دا بعض ملګري په دې کې خطا کېږي په جومات کې ناستي د اشراق د منځه انتظار کوي او چې څنګه د نور د راختو ټیم ویني په ګړۍ کې چې نور خو په دې ټیم راخي به ډایرکټ په منځه ودرېږي نه ته به اوس تقریبا پاو ساعت وخت دی ته به یو پاو ساعت نور صبر کوې چې له نور څه شي نور راوخیږي راښکاره شي صحیح ده چې نور راوختو خو د نور غاړه او کناره راوخته اوس به څومره انتظار کې پاو ساعت تقریبا نور به پسې انتظار کې چې کله د انتظار وکړو بیا صحیح شو لکه تاسو د اختر لمونځونه دلته کړي نور راوخیږي خلک په انتظار او نور راوختو امام رانغی لګي دا خلک په عیدګاه کې یو بل سره بنګېږي وایي دا نور راوختو امام لیټ شو نه امام صحیح طریقه باندې راځي صحیح ده چې د نور کناره خو راوخته اذا طلع حاجب الشمس خو فدعوا الصلاة حتى تبرز صبر وکړئ چې دا نور پوره راوخیږي راښکاره شي په دې کې تقریبا یو پاو ساعت کم زیات داسې لږ واذا غاب حاجب الشمس دغه پنځم ټیم دی او کله چې د نور کناره او غاړه ډوبه شوه هله نور ډوب شو بس نه صبر وکړئ فدعوا الصلاة لمونځ پرېږدئ حتی تغیب چې د نور پوره مکمل ډوب شي ولا تحینوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها او دغه وختونه وایي د نور د راخته او د نور د ډوبېده دا وختونه د خپلو لمونځونو دپاره مه ګرځوئ چې تاسو ورته انتظار کوئ چې موږ به دې ټیم کې لمونځ کوو ولې وی فإنها تطلع بین قرنی الشیطان دا نور چې راخیږي او ډوبیږي نو د دوو ټیمونو کې شیطان ورته مخامخ شي د خپل ښکرونه ورته مخامخ کي نو هغه نور چې راخیږي شیطان ورته مخامخ متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې علماو د دې بیا جوابونه بیان کړي دي چې دا څنګه په ښکرونو کې راخیږي د شیطانو واضح جواب یې دا دی چې شیطان ورته مخامخ شي د نور ته او یو سړی دغه ټیم کې سجده ولګوي نو شیطان پرې خوشحاله شي وي سجدې چا ته ولګوله وي سجدې ما ته ولګوله ځکه شریعت دې کې منع کړې ده چې دې ټیم کې به لمونځونه نه کوئ نو ګوره دا تفصیلا څو ټیمه شو پنځه ټیمه شو تاسو زما په دې مسله ورسېدی او که نه او څومره د افسوس خبره ده چې تاسو لمونځونه کوئ او یو سړي ته د منځه هغه وختونه نه معلوم په کوم ټیم کې چې لمونځ نه یې روا او چې به خبرو شي نو ته به وایې چې دی چېرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی
دومره غټې غټې فتوې به لګوي او دومره غټې غټې مسلې به بیانوي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عقبة بن عامر وي 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. 3 وختونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه وختونو کې موږ د منځه نه منع کړي وو او د دې نه منع کړي وو چې مړي به پکې نه ښخوئ. په دې 3 وختونو کې به مړي نه ښخوئ. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، کله چې نور راوخیږي د پوره راختو پورې. وحين يقوم قائم الظهيرة، او کله چې نور بالکل د اسمان په منځ باندې ودرېږي حتى تميل الشمس، د هغه وخت پورې چې نور مایله شي د مغرب طرف ته که د مشرق طرف ته مغرب طرف ته. نور چې بالکل د اسمان په منځ شي نو دا به کوم یو وخت چې دې ټیم کې مونځ نه کېږي، او دا تقریبا د دې ماسپښین د بانک چې وي د دې نه پاو ساعت مخکې یا پاو ساعت نه واله د 20 منټو پورې دغه ټیم دی، په دې کې مونځ نه کېږي الا هغه چې سبب یې هغه مسله به مخکې ذکر کړه. نورو په دې کې مونځ نه کېږي. پوهه داسې و چې کله دا ګړۍ نه وي آبادیان هم ډېرې نه وي نو دې خلکو ته دا ټولې مسلې دغه شان به یې لیدې چې وګوره نور اوس د اسمان په منځ دی او نور چې د اسمان په منځ شي دې څه علامات دي، نور چې د مغرب طرف ته روان شي دې څه علامات دي. موږ ټول بیان کړي دي الحمدلله د مانځه وختونه چې موږ بیانول هغه باب کې ما تفصیلا دا خبرې بیان کړي. نور دغه دی ډوبېږي دا اخرنی وخت دی د اولنی وخت دی، دا به د خلکو ټولو پېژندو. اوس د دې ګړو د لاسه او د دې موبایلو د لاسه او د ډېرو آبادیانو د لاسه د فرق ډېرو خلکو ته نه دی معلوم. نور چې کله بالکل د اسمان په منځ شي او دا وخت دغه یې د دې ماسپښین د بانک نه څومره مخکې د پاو ساعت نه واله د 20 منټو پورې دا وخت دی. په دې کې به عام نفلي مونځ نه کوي. نو دا دې حدیث کې دویم وخت شو. وحين تضيف الشمس للغروب، او کله چې نور ډوبېدو له روان شي نو بیا به صبر کې حتی تغرب تر دې چې پوره ډوب شي. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. خو ستاسو نه تپوس کو وایي مړي به په کیم نه ښخی، دا خبره وکړه که نه. مازدیګر د منځه نه بعد مړی ښخول څنګه دي؟ ولې یو دې حدیث سره وڅه کړو؟ بارک الله فیکم. سوال دا دی چې د جنازې مونځ د مړي ښخول مازدیګر منځه نه بعد سهار منځه نه به څنګه یې رواج؟ نو د حدیث کې دا دی چې کله بالکل نور اخیری ډوبېدو ته نږدې شي نو بیا به صبر کوي چې پوره څه شي ډوب شي، او دغه شان چې راوخیږي نو صبر به کوي چې راښکاره شي راوخیږي. پوه شوي په دې باندې. خو بعضو علماو د دې داسې جواب کړی دی وایي دا مړي ښخول جنازه جایز دی. ښه نو د حدیث سره به څه کوو؟ وایي د حدیث مطلب به دا شي چې تاسو به خپل مړي دې وختونو له نه ساتئ، لکه قصدن عمدن یو سړی دې وخت له ساتي دا بیا دې ناروا کار کوي. خو که چېرته بالفرض داسې وخت راغی یو سړي کور کې مړی وشو او شریعت ویلي چې مړی زر ښخ کوي او دی ښخوي او ممنوعه اوقاتو کې راغی، هغه وخت څه دی؟ هغه وخت چې هغه ممنوعه اوقات دي نو په داسې ټیم کې بیا د مړی ښخول څه دي؟ جایز دي. وجه دا چې ده خو د دې وخت انتظار نه دی کړی که نه. یو سړی دې ته ناست دی خپل مړی ساتلی دی لري نو دی بیا ناروا کار کوي. پوه شوي بې که نه؟
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس د سحر د منځنه بعد مونځ نه کیږي تر دې چې نور راوخیږي برش دغه مشهور وخت دی ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس او د مازیګر د منځنه بعد مونځ نه کیږي تر دې چې نور ډوب شي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دې درې روایتونو کې موږ ته هغه پنځه وختونه میلاو شو په دریو کې د پنځو هغه تذکره راغله سحر د منځنه بعد د نور د راختو پورې د نور کنارې چې راوخیږي د نور د بالکل ښکاره کېدو پورې دوه شو نور چې بالکل اسمان په منځ شي درې شو مازدیګر نه بعد د نور د ډوبېدو پورې څلور شو نور چې ډوبېدو ته شي غاړه او کنارې ډوب شي پوره ډوبېدو پورې څو ټیمه شو پنځه ټیمه شو دې ټیم کې ومنځونه نه کې لا صلاة بعد الصبح په دې کې استثناءات شتي سحر د منځنه بعد مونځ نه کیږي خو سنت کیږي او دا به زه انشاءالله په خپل ځای کې یو حدیث روان دی هلته به ته تفصیل بیان کړم یو سړي نه سحر سنت پاتې شو منځنه بعد کیږي کله ګورې شریعت عامه خبره وکړي بیا په هغې کې استثناءات وکړي لکه اوس دلته عامه خبره وکړه چې سحر منځنه بعد مونځ نه کیږي به نورو حدیثونو کې استثناءات شتي لکه یو سړی جومات ته ننوتو یو سړی د مونځ نه اوده پاتې شو یو سړي نه سنت پاتې شوي یو سړي طواف وکړو دا ټول استثناءات دي بیا دا اوس عامه خبره ده مطلق خو نه موږ به دا داسې مطلق نه پرېږدو کومو حدیثونو کې چې مسله راغلې ده او د منځه اجازت پکې میلاو شوی دی هغه به ترې موږ مستثنا کوو وایي د مازدیګر د منځه نه بعد هم مونځ نشتي تاسو نه زه سوال کوم مازدیګر منځه نه بعد مونځ شتي نشتی چې سبب یې خو واضحه ده بغیر د سبب نه دوه رکعاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي او دا مسله به ډېرو مفتیان اعظام چې موږ سره ناستي وي ته نه معلومه بلکې زیر د شرطیان دا ووایم چې ډېرو مولیانو ته به هم نه معلومه تاسو نه اخو ماسپښین سنت قضا راګرځولې دا خو صحیح شو سنت قضا پکې راګرځي نه قضا ده او نه داسې سببي مونځ دی خو دې ټیم کې کول جایز دي دا واورئ حدیث د امام ابو داود رحمه الله دی په هغې کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مازدیګر د منځه نه بعد منع کړې ده چې مونځ به نه کوې الا والشمس مرتفعه مګر که نور اوچتي که نه بلکل اوچتي او بلکل تازه وي نو بیا دوه رکعاته کولی شي حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د عایشه رضی الله عنها وی ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه رکعاته چېرته نه دي پرېښودي چې کله ما سره په کوټه کې و نو د مازدیګر د منځه نه بعد یې دوه رکعاته کړي او دا د ام سلمه رضی الله عنها او علي رضی الله عنه عایشه رضی الله عنها ټول نه ثابت دي چې دوی هم کړي دي خو د هغې دپاره شرط په حدیث کې راغلی دی څه نور والشمس مرتفعه نو دا په کوم علاقو کې دا مونځ کېدی شي په سعودي عرب کې کېدی شي ولې ځکه چې دوی په اولني ټیم کې مونځ کوي صحیح دغه ټیم دی دوی هلته زموږ په ملکونو کې خو چې وخت ختم شي مونځ شروع کړي د ضرورت وخت شروع شي که نه چاته عذر یا دغې په هغه ټیم کې هغه ټول رامنډېږي صحیح وخت د مازدیګر د منځه هغه دا دی چې ته به په اولني وخت کې کوې چې کله سوری په څو مثل شي په یو که نه په دوو په یو ښه دوه ته د هغه ځای خبره کېږي کله چې سوری په یو مثل شي نو دا وخت داخل شو د څه شي
مازدیګر د مانځه دې ټیم کې چې ته مازدیګر مونځو کې او کور ته راشې نور خیال هم کړی دلته چې مونږ مونځو کې راشو نور بلکل تازه او خبره نو په کور کې 2 رکعاته کولی شي په دې صورت عمل وکړئ انشاءالله د یو فایده د نی درس قیمتي ننني درس کې قیمتي فایده دا شو خو شرط پکې دا دی چې مازدیګر مونځ په اولني وخت کې وشي چې 2 رکعاته دې وکړو بیا بس که چېرته مازدیګر مونځ لیټ شو نو بیا ورپسې 2 رکعاته نه ځکه چې حدیث کې ورسره دا قید راغلی دی الا والشمس مرتفعه چې نور بلکل بری تازه او مازدیګر مونځ وشو راشه 2 رکعاته په کور کې کولی شي صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث دی عایشه رضی الله عنها وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 2 رکعاته چېرته نه دي پرېښودي چې کله یې وایي زما سره و زما سره یې نمبر و دا 2 رکعاته یې کړي دي پوه شوې پې وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عمرو بن عبسة وي قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة تراغي فقدمت المدينة نزم سر العالم زم مدينة تراغي فدخلت عليه وزب پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس العالم وما وتويتي أخبرني عن الصلاة يا رسول الله دي منزب بارك رتواه إذا منزب مسائل لا تبيانك صحابي تبوسك ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويا غير تويتي صلي صلاة الصبح ده سهر منزك ثم أقصر عن الصلاة أو بيزان ده منزنا سكا بنكا که کورنۍ ترجمه دې کولو نو ډېر څه به وران کړي و د یو نیم جنازې ثم اقصر عن اقصر لکه مطلب بیا د دې نه بعد قصر مونځ کوه قرآن کې یو سړی دیږي تلاوت کوي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم وجاءت سيارة غاڑة دلته چلی نه داسې ډېرې سړي ذهن کې راځي دا به هغه پلانې ټکی دا به پلانې ټکی وخت نشته که نه ما ته د قرآن نه یو داسې یو 6 ټکي داسې راویستو چې د عوامو یو ذهن د هغې معنی بل شان ده ثم اقصر عن الصلاة مطلب دی بیا ځان د مانځه نه بند که سهار د مانځه نه بعد حین تطلع الشمس نور د راختو پورې حتی ترتفع چې پوره راوخیږي ولې فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وی کله چې نور راخیږي نو د شیطان په ښکرونو کې راخیږي وحينئذ يسجد لها الكفار او په دغه ټیم کې کافران ورته سجدې لګوي ثم صلي بیا مونځ کوه چې څومره مونځ کولی شي فإن الصلاة مشهودة محضورة مونځ کوه چې څومره کولی شي د دې منځه خو ملایک ګوایي ورکوي او دا ملایک په خپل هم راځي حتى يستقل الظل بالرمح تر دې چې د سورې یوه نیزه وخیږي نیزه پورې ولګي او په ځمکه باندې سوری نه لګي په ځمکه چې سوری نه لګي دا کم ټیم دی د اسمان په منځ ورسېدي په تاسو نور چې د اسمان په منځ کې یو سوری په ځمکه نه لګي ثم اقصر عن الصلاة بیا د منځه نه ځان بند کړه ولې فإن حينئذ تسجر جهنم په دغه ټیم کې د جهنم چې دی د دې د اور لمبې وایي فإذا أقبل الفيء فصلي چې سوری شروع شو نو بیا مونږ شروع کړه چې کله نور زایله شو زوال طرف ته روان شو د غروب طرف ته روان شو
سورې را پرېښودو نو اوس چې دی ته مونځ شروع کړه. فإن الصلاة مشهودة محضورة، مونځ خو ملایکې ګواهي ورکوي او ملایکو له راځي حتى تصلي العصر، تر دې چې کوم مونځ وکړي مازدیګر مونځ وکړي. ثم أقصر عن الصلاة، بیا د منځه نه ځان بند کړه. حتى تغرب الشمس، تر دې چې نور ډوب شي. فإنها تغرب بين قرني شیطان، ولې شیطان د ښکرونو په منځ کې ډوبېږي. وحينئذ يسجد لها الكفار، او په دغه ټیم کې ورته کافران سجدې لګي. قال قلت، ما ورته وویل یا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، یا رسول الله د اودس چاردام په باره کې راته څه ووایه. قال دی وی ما منكم رجل يقرب وضوءه، تاسو کې چې یو سړی کله ځان ته د اودس اوبه کیږدي فیمضمض ویستنشق فینتثر، خولې ته اوبه واچوي هغه توکي، پوزې ته اوبه واچوي بیا یې سوڼ کي. إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، د مخ ګناونه ټول وریږي، د خولې چې کوم ګناونه دي هغه وریږي، د پوزې کې دننه چې کوم ګناونه دي هغه هم وریږي. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، بیا چې د مخ داسې وینځي لکه څنګه چې ورته الله ویلی دی. إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، د مخ چې څومره ګناونه دي د ټولې د دې اوبو سره د ګناونه وریږي، تر دې چې د ګیرې د اخرنۍ سوکي چې دي په دې باندې د ګناونه ټول لاړ شي. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، بیا لاسونه وینځي د سنګلو پورې. إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، نو د ګوتو د دې بندونو نه چې څومره ګناونه دي او د دې سرونو نه هغه ټول وریږي. ثم يمسح رأسه، بیا دې سر مسح کړي. إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، چې سر مسح کړي چې څومره ګناونه دي د دې ویښتو د څوکو نه هغه ټول وځي. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، بیا خپې وینځي ګیټو پورې. إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، نو د خپو چې څومره ګناونه هغه د ګوتو د سرونو بندون نه ټول وځي. فإن هو قام فصلى، بیا چې کله دی ودرېږي او مونځ شروع کړي. فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، او بیا د الله حمدونه ووایي، ثناګانې ووایي، پاکي بیانه کړي څنګه چې د څه چې الله لایق دی. وفرغ قلبه لله، او په دې مونځ کې د زړه فارغی چاته؟ الله ته. إلا د حدیث غوږ کې دی إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، نو دې داسې د مونځ چې ختم کړي داسې راواپس شي لکه په کوم ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی و. رواه مسلم، د حدیث و مسلم رحمه الله راوړی. څومره آسان کار دی، شریعت موږ ته څومره آسانه کړی. اودس وکړه په ښایسته طریقه باندې، او بیا 2 رکعته مونځ وکړه، خو شرط یې پکې کېښودو چې زړه به صحیح، زړه به فارغ وي، د ګناهونو نه به داسې راواپس شي لکه په کومه ورځ چې مور پیدا کړی وي. اصل د حدیث دلته دې دپاره راوړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرو بن عبسه ته د 3 وختونه وښود چې دې ټیم کې به مونځ نه کړي. وعن كريب رحمه الله روايته أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأزهر، 3 کسان یاد کړو، عبد الله بن عباس، مسور بن مخرمة او عبد الرحمن ابن الأزهر، دا 3 ونه یاد کړو. أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها، دي 3 ونو دا كريب ولګو په عائشة رضي الله عنها پسې. فقالوا اقرأ عليها السلام، وی پاگی بانی سلام بواچه. وسلها عن الركعتين بعد العصر، او تپوستیو که دا 2 رکعتونو ببارکی چې د مازدیګر د منځ نه بعد دي.
په دې ځای کې ګوره یو څو فایدې. اولنۍ فایده د زنانو نه علم زده کول جایز دي. خو داسې چې د شریعت د حدودو پکې خیال وساتلی شي، او دې ته ضرورت نشته چې زنانه دې عام بیانونه کوي او هغه دې په ټیویانو او په انټرنیټ دې چلیږي، هغې ته ضرورت نشته. زنانه که درسونه کوي، بیانونه کوي، جامعه کې، یونیورسټۍ کې، په مدرسه کې، په کور کې، په جومات کې، زنانو ته هېڅ خبره نه ده. په ټیویانو باندې راتلو ته او په چینلو باندې راتلو ته هېڅ ضرورت نشته. سړي شتي الحمدلله. نو دا نن سبا د یو څو زنانه دي د هغوی د بیانونه ډېر چلیږي. د زنانه د اواز هم فتنه ده. د زنانه د اواز څه ده؟ فتنه ده. نو اوس که بل فرض داسې شي چې یو علاقه کې د سره عالم نشتی سړی، ضرورت وخت دی سړی تپوس کوي د مسلې، ورځي زنانه خواله، هېڅ حرج نشته. یو مسله کې دغه زنانه ته ټول نه زیات علم، دا بیانونه دا زما نه دي خوښ. بعض پروګرامونه ما لیدلي دي نو په ټي وي باندې په چینلو چلیږي، دا استاد به ناست دی او بیا ګیر چاپېره جنکۍ ناست دي ډېر شی، او دا به ورته تفسیر کوي. څه ضرورت دی چې د دې ویډیو جوړېږي ولې؟ او بیا پردم غیر شرعي، صرف دغه پوزه به پټه کړي، سترګې او روزې هر څه ښکاري او جنکو هم دغه شان. دې ته څه ضرورت دی؟ او داسې دړادړ دا شعر کېږي او هر سړی شعر کوي، او د نارینه درس چاته چا شعر نه کړو، او دغې ته به داسې نه شي. ما یو لیدلی و ګاډي کې، هغه پخوا کیسټې به خلکو لګولې که نه، نو په ګاډي کې بیان لګولی د زنانه، کیسټ هم ټیپ شوي، دا نه دي په کار. نو وایي د دې زنانه مسلې وایي سبحان الله په زړه لیکي. نو ته د نارینو علماو مسلې ولې نه اورې چې زنانو مسلو ته اوس کېناستې؟ ولې نارینه نشته؟ نارینه علما شته که نشته؟ ښه ډېر شی دی الحمدلله. بهرحال د دې قسمه مسلو نه ځان لرې ساتل پکار دي چې زنانه بیانونه ټیپ کوي. ها که دې دپاره ټیپ کوي چې د زنانې په کورونو کې اوري، خو د هغې هم څه پته نه لګي، بیا کیدای شي بهر ته وځي. نو احتیاط پکې ډېر پکار دی. دا نن سبا خو دا بعض زنانه لګیا دي نومونه یې نه علم ځکه چې نوم والي وي، بیا وایي نوم یې واخیستو. یو څو زنانه ډېرې مشهورې دي، ذهن کې م رالي که نه، او دغه نور تفصیل مه وایي. نو دوی په ټیویانو باندې ناستي او دا چې زه ګوره الحمدلله غلطي ته غلطه وایم که هر څوک یې کوي. دغه یو څو زنانه پکې داسې هم دي، لکه ډېرې زنانه پکې دي، لکه بعض د دیوبندیانو سره تعلق ساتي او د بریلیانو پکې هم شتي، اهل حدیث والا پکې هم شتي چې هغوی اهل حدیث منهج دی. زه هر یو ته وایم چې دا کار دې صحیح نه دی، که هغه هر څوک کړي. موږ کې الحمدلله دا تعصب نشته، ضرورت نشته ورته. نو چې ضرورت ورته نشته نو بیا څه، او بیا نورې جنکۍ هم په ټي وي باندې کېنوي. تاسو ولیدلی یا پروګرام نورې ورته ډېر شی مخې ته ناستي او ټولې په کیمره کې راځي، هغوی څه لیکي او هغوی لاسونو ته دستاني هم نه اچوي، هغه لاسونه او هر څه ښکاري. دې ته ضرورت نشته، دې ته ضرورت نشته. خو د زنانه نه علم زده کول جایز دي که نه دي؟ جایز دي، جایز دي، دې کې څه حرج نشته. خو ما چې دا کم رد وکړو په دې ویډیوګانو باندې او بیا بیانونه ټیپ کول نارینو بیا خرڅول، دې ته ضرورت نشته. که چېرته یو مسله کې ضرورت راغی، تپوس راغی، هېڅ خبره نه کې څه حرج نشته. نو دوی ولېږله دا کریب ولېږو په عایشه رضی الله عنها پسې، خو پوهه زنانه وه. صحابه کرامو ته چې به کومه مسلې چې ګرانه شو نو دې نه به یې تپوس کوو. وایي زموږ سلام ورته وایه. دې نه دا هم ثابته شوه چې پردۍ زنانه ته سلام لیږل جایز دي چې کله دې فتنه نه جوړېږي.
یو سړی د په ځان یقین شتي زنانه ده هغې ته فتنه نه جوړېږي نو که دوی په یو بل سلام وواچي څه خبره نه ده نو دا نه چې ته سبا نه شروع کړي بازارونو کې ګرځي السلام علیکم السلام علیکم نه فتنه ته جوړېږي او ځوانه لږ ته پیغله جنۍ ده که نه دوی ته څه جوړېږي فتنه جوړېږي قال فدخلت على عائشة كريب ويزب عائشة رضي الله عنها بسلالمة فبلغتها ما أرسلوني ما هو دا خبر وكرا ويغيوي سل أم سلمة تدى أم سلمة رضي الله عنها نتبوس ديك بلا مسألة أدب دا مسألة غيت معلومة دا فغواري دا چي بل سوك بكي فتوى وركي ديسي احتياط بكي او بزان به د فتوی بوج نه راولي د سلفو د طریقه وه د سلفو رضوان الله علیهم اجمعین د هغه ټولو د طریقه وه صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو ټولو د طریقه وه چې هر یو به حتی الوسع کوشش کوو چې زه د فتوی نه او د دې مسلې نه ځان بچ کړم نو په یو مجلس کې به مسله راواچولی شو د یو صحابي نه به تپوس وشو هغه به وي دی به جواب درکړي هغه به وي دی به درکړي دی به درکړي مسله به په اخره کې بیا هغه دراله داسې هغوی د دې فتوی نه او د دې خبرې ځان لرې ساتو ډېره غټه خبره قیامت پورې ذموار یې ته او نن سبا د فتوو ټاکوان دي او هر سړی شیخ دی فضیلة الشیخ فضیلة الشیخ په تیلي نه چې سر اوچتلی دی د فضیلة الشیخ پروت او په دې دومره خوشحالیږي چې څوک زما نه تپوس وکړي سم پې خوشحالیږي که یو طرف ته به عالم ولاړي بل طرف ته به هسې دي چې د علماو سره لږ ناس پاس ولاړي نو تپوس به د عالم نه ونشي دی به مخکې شي زه به جواب درکړم او بیا داسې هم نه وایي چې لکه مثال کې ما د یو عالم نه اورېدلي دي یا زمونږ استاذ به دا خبره کوله یا هغه به دا دلیل پیش کوي نه جي زمونږ رایې دې مسله کې دا ده او د ناظره قرآن صحیح نشي ویلی دې به م ورکوي مسله او نسبت به م بې ځان ته کوي چې دا فتوه مه ورکړه دومره فتوه وله پیدا شوي دي دا مفتیان ډېرېده بې علمه مفتیان ډېرېده دا هم د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده او سلف صالحینو به حتی الوسع کوشش کو چې دا فتوا دا مسله زموږ نه څه شي زموږ نه واوري ځکه یو عالم واقع بیانوله چې د حج په یو کال کې شیخ ابن باز رحمه الله شیخ ابن عثیمین شیخ البانی د درې ونې جمع شي درې ونه د علم غرونه نو بیا غټ مشکل دا و چې څوک به تپوس له راغی نو هغه به بیا چورلېدو نو ایوب وایي نه نه ده نه تپوس وکړه دی ښه پوهه دی هغه وایي ده نه تپوس وکړه هغه وایي ده نه تپوس وکړه دا مسله به دې استوېده او ځکه چې یو سړی معلومې چې دی د علم په څومره درجه کې دی په دې مسلو کې به معلومې د کوم علم غونته کې نه دا ډېر جذباتي او چې علم یې څومره ډېرېږي په ده کې وقار او سکینت وي او دی په دې خوشحالېږي چې دا مسله بل چا نه تپوس وکړي که غټه ذمواري ده الله به رانه قیامت پر ورځ به تپوس کوي او خو دې نه خبر چې الله به تپوس کوي باقاعده فیسبوک کې اعلان نشر کړي که چا سره څه قسمه پوښتنه وي او څه قسمه سوالي نو په دې واټساپ نمبر یې موږ ته رالیږئ او په دې صفحې رالیږئ او جواب به تاسو ته میلاوي دی به بیا د مسلو دغه مفتي شي الله المستعان زموږ په دې حال باندې ځکه امام مالک رحمه الله پسې یو کس راغی وی امام صاحب یو وړه مسله ده د هغې تپوس کوم هغه خو څه شو
وی په دین کې وړه مسله کمزي کې ده الله خو وایي چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا ډېره درنه وینا به زه تاله درکوم او ته یې وړه مسله ده په دین کې وړې مسلې نشته ټولې ګټې مسلې دي نو احتیاط پکار دی ګوره عایشه رضی الله عنها ته دا مسله معلومه ده خو بیا هم دی په چا پسې ولېږو دی په ام سلمه رضی الله عنها پسې ولېږو وی فخرجت الیهم وی زه په هغوی پسې لاړم حالانکې دی په چا پسې ولېږو نه نه عایشې دی په چا پسې ولېږو په ام سلمه پسې خو دی په ام سلمه پسې لاړ دی خو په هغه درېو کسانو پسې واپس لاړ دې نه دا ثابته شوه چې څوک د کوم کار له ولېږي نو هغه امر کوه د ځان نه پکې بیا مخکې مه ځه هغوی لېږله چا پسې و عایشه رضی الله پسې عایشې ورته ووایي تاسو لاړ شئ ام سلمه پسې دی لا لاړه واپس لاړ فردوني الى ام سلمه هغوی زه به ما ته وایي چې صحیح شي ام سلمه رضی الله عنها پسې لاړ شه فقالت ام سلمه وایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وما پیغمبر صلى الله عليه وسلم لیدلو چې دې دوه رکعتونه نه به منع کوله ثم رأيته يصليهما خو ما به لیدلو چې دوه رکعت یې کول مطلب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دوه رکعتونه خاص منع نه ده کړې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مازدیګر منځ نه بعد لمونځ به نه کېده نور ډوبېدو پورې خو بیا ما یو ورځ ولید چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دوه رکعته کول ثم دخل بیا دننه کوټې ته راغی لکه بهر صحن کې لمونځ وکړو بیا دننه کوټې ته راغی فارسلت الیه الجاریه ما پسې دا خادمه وي جنۍ ولېږله او هغې ته مې وویل چې قولي له تقول ام سلمه تپوس کوي یا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتین الرکعتین واراک تصلیهما تا من خو اورېدلي چې تا د منځ نه منع کړې ده او نن تا دوه رکعته وکړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ابنة ابي اميه اے د ابو اميه لور سألت عن الركعتين بعد العصر تتپوس کو د دوه رکعتونو د مازدیګر د منځ نه بعد وإنه أتاني ناس من عبد القيس وما بسي كسان رغير دا عبد القيس قبيلي فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر نو دا آغا دو ركعتون من اکرما مصروف اکرم کم دو ركعتو چی دا ماسبخین منزن بات کیگی فهما هاتان نو آغا دادی نو دین دا ثابت شوا چی دا سنت و قضا پکی کولی شي که نشي کولی شي بعض وی دا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری خاص تے خدا کمزوری دعوه ده متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کی ده وعن محمد بن ابراهیم دا پکشران تابعین کی ده عن قیس بن عمرو ده قیس بن عمرنا دا روایت بیانی ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې سحر منځنه باندې څو رکعته لمونځ کو دوه رکعت دې حدیث ته وکیل زموږ د پښتنو د پرده ډېر اهم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیدو چې د سحر د منځنه باندې دوه رکعته کول فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوي صلاة الصبح ركعتين سحر د موږ دی ګوره دوه رکعته کو لکه دوه دی موږ سره وکړو دوه وسکه فقال الرجل سړی إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما يا رسول الله ما غد دوه رکعته نو کړي کوم چې د سحر د منځ نه مخکې دي فصليتهما الآن نوسمي وكرو فسكت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو لاړ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په غلط کار غلی کی نه غلی کی چې غلی شو مطلب څه شو جایز دي دې ته حدیث تقریری وایي که تاسو ته یاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په اقرار وکړو رواه ابو داود وروى الترمذي نحوه ده حدیث امام ابو داود راوړی امام ترمذی هم دغه شان راوړی په روایت کې اوسه دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلا اذن بس بیا صحیح ده نه بیا صحیح ده بیا دې نه منع کومه
دینه دا مسله ثابته شوه دا حدیث شو دا مخکینی شو چې د سنتو قضا په ممنوعه اوقاتو کې کولی شي د حدیث دا مسله ثابته شوه چې ممنوعه اوقاتو کې د سنتو قضا راوړی شي د چا نه چې د سحر سنت پاتې شو دی جومات ته راغی او امام په جمع ولاړي نو دغه ټیم کې یو مونځ هم نه کېږي سوای د هغه منځ نه د کوم دپاره چې امام په جمع ولاړي او دا خلک اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله اقامت وشي نو نه کېږي یو مونځ مګر هغه چې اقامت د هغې دپاره شوی دی یو مونځ هم نه کېږي دا بې دلیله خبرې دي چې اخرنۍ قاعده راګیرولی شي نو خیر دی وکړو که د امام تلاوت ته باندې نه لګي نو وکړو داسې خبرې دي واضح حدیثونو خلاف ورزي کول د عقل او د رای د لاسه او د مذهب د لاسه او د مولا د لاسه دا ګمراهي ده کله ته جومات ته رالې اول خو کوشش کوه چې وختي راځي کوه که نه او که ته رالې او شروع دې وکړه امام راکړه د مونځ څه که ماتې که او د امام سره فرض مانځه کې شریک شه او که ته رالې امام په فرض مانځه ولاړ فرض مونځ کوه بیا د هغې نه بعد دوه ځایونه دي د دې مونځ د راګرځولو دوه وختونه دي یو د مانځه نه بعد سمدس د هغې دپاره دا دلیل دی تاسو واورېدو که نه دا په سنن د امام ابو داود کې او په سنن ترمذي کې دی چې تاسو صرف د دې کتابونو د حواله یې د ساتئ غټه مسله ده امام ابو داود او امام ترمذي راوړي او دویم وخت دا دی چې نور راوخیږي او د هغې نه بعد یې وکړي او په هغې باندې دلیل دی امام ابن ماجه رحمه الله یو حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی وی ان النبي صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه رکعتونو نه وده پاتې شوی د سهار د دوه رکعته چې نو کله یې وکړو نور د راختو نه بعد یې وکړو نو څو وختونه شو دوه کم مانځه پسې او چې نور راوخیږي او دواړه جایز دي دواړه جایز دي الا دا اوس که یو سړی چې غوره کم یو د یو سړي سره وخي او په جومات کې کینی انتظار کوي یا په کور کې کینی او انتظار کوي او ذکر او اذکار کوي او نور راوخیږي بیا قضا راوړي نو صحیح ده ډېره غوره ده ځکه چې وخت په اذکارو کې ولګي یو سړي تعدیله کار له ځي وده کېږي بیمار دی نور څه کار دی هېڅ خبر نه هغه د مانځه نه بعد قضا راوړی شي وعن جبير بن مطعم رضي الله عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وی ای د عبد مناف خاندانه د دوی سره د کعبې د چابي وه لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار څوک چې هم د دې کور نه طواف وکړي او مونځ کوي نو هغه به د مانځه نه نه منع کوئ که د ورځې او که د شپې او که هر وخت رواه الترمذي وابو داود والنسائي امام ترمذي امام ابو داود امام نسائي د حدیث راوړی ګوره دا حدیث یې دلته ولې راوړو د دې دپاره راوړو چې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو عبد مناف ته څه وي څوک به دلته د مانځه نه منع کوئ مطلب دا شو چې ممنوعه اوقاتو کې هم دلته که څوک طواف وکړي نو مونځ کولی شي او که چېرته دې ټیم کې مونځ منع وی نو بیا به ورته ویلی وی چې دا وختونو کې نه ورته یې ووایي یو وخت کې به هم څوک د مانځه نه منع کوي ورسېدې به که نه دې نه هم دا واضح شوه چې د کوم مانځه سبب یې هغه جایز دي وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه نصف النهار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې د مانځه نه منع کړې ده کله چې نور بلکل د اسمان په منځ حتی تزول الشمس تر دې چې نور زایله شي الا یوم الجمعه سوی د جمعې د ورځې نه د جمعې په ورځ په دغه ټیم کې مونځ جایز دی رواه الشافعي د حدیث امام شافعي رحمه الله راوړی خو سندن کمزوری دی نه بعد د حدیث هم دې په شان دی بیا د مسله بیانو وعن ابي الخليل عن ابي قتاده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاه نصف النهار حتى تزول الشمس
پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مونځ په دغه ټیم کې مکروه ګڼو کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي حتی تزول الشمس تر دې چې نور زایله شي الا یوم الجمعه سوای د کومې ورځې نه جمعې د ورځې نه وقال او دا به وي ان جهنم تسجر الا یوم الجمعه جهنم په دې ټیم کې چې دی هغه لمبي کوي او اوري ګرمېږي سوای د جمعې د ورځې نه رواه ابو داود د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی مشکل دی کې دا دی چې ابو خلیل د څوک چې د ابو قتاده نه دا روایت بیاني هغه د ابو قتاده سره ملاقات نه دی شوی مسند یې مضبوط نه دی خو دا مسله صحیح ده چې د جمعې په ورځ په دغه ټیم کې مونځ کېږي په کوم ټیم کې نور چې د اسمان په منځ شي دلیل پې څه دی دلیل دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي تاسو اورېدلي چې څوک وختي لاړ شي او په اولني صفونو کې ځان له ځای پیدا کړي او بیا څه وکړي د خطیب د راتلو پورې ثم یصلي ما کتب له او بیا دومره مونځ وکړي د خطیب د راتلو پورې چې څومره کولی شي الله لیکلی دې کې دا ونه وي چې ممنوعه وخت ځکه دغه ټیم کې ممنوعه وخت راځي نو جمعې وروسته څه ده هغه ټیم مستثنا ده دغه ټیم مستثنا ده الفصل الثالث کې حدیث دی اوس دا حدیثونه واضح دي درې څلور دا صرف ووایو ترجمې سره عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه عبد الله الصنابحي وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان نور چې کله راخیږي نو د شیطان د ښکر ورسره وي فإذا ارتفعت فارقها کله چې نور راوخیږي د ښکر تې هغه لرې کړي ثم إذا استوت قارنها بیا چې نور بالکل د اسمان په منځ شي دی او ته بیا د ښکر مخامخ کړي فإذا زالت فارقها کله چې نور زایله شي بیا ته د ښکر لرې کړي فإذا دنت للغروب قارنها بیا چې نور ډوبېږي دی او ته بیا د ښکر مخامخ کړي فإذا غربت فارقها بیا چې به نور ډوب شو نو بیا به یې چې د ښکرې د ښکرونه به یې ترې لر کړو ونهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات او په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځونو نه منع کړې وه رواه مالک واحمد والنسائي وعن ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه ابو بصر الغفاري وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمخمص صلاة العصر یو علاقه ده چې هغې ته مخمس ویلی کېږي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته د مازدیګر مونځ وکړو موږ پسې شاته مونځ وکړو بیا یې ووی ان هذه صلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها د مازدیګرې د مونځ یهودو نصاراو ته پېښ کړی شوی خو هغوی دا مونځ ضایع کړو خیال یې ونه ساتلو دې مونځو فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين چا چې د مازدیګر د منځه حفاظت وکړو الله به له دوه پیرې اجر ورکوي ولا صلاة بعدها او د مازدیګر د منځه نه باید لمونځ نه کېږي حتی یطلع الشاهد تر دې چې شاهد دغه ته وایي دا ستورو ته چې ستوري راوخیږي دې څه مطلب شو نور ډوبېدو پورې نور چې ډوب شي بیا ستوري راوخیږي رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی وعن معاویة رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه وایي وإنكم لتصلون صلاة تاسو مونځ کوئ لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ما خو د پیغمبر سره ملګرتیا کړې ده خو ما نه دی لیدلی چې دا مونځ یې کړی ولقد نهى عنهما وخو دې نه منع کړې ده یعنې الرکعتین بعد العصر د مازدیګر د منځه نه بعد دوه رکعته کول رواه البخاري د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی اشکال پیدا شو کور کې به کو دی جواب دی معاویه رضی الله عنه ته هغه حدیثونه نه ورسېدلي کله داسې هم کېږي انسان باندې یو خبره پټه پاتې شي او بل هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دوه رکعته کوم ځای کول کور کې به کول دی نه دي لیدلي نو دی د خپل علم مطابق خبره وکړه او دا په یو ځای کې د صحابه کرام ولیدو هغوی ټولو د اکثرو پکې د مازدیګر منځه به د دوه رکعته شروع کړو نو دی پرې رد وکړو بیا ورسره صحابو مناقشه هم وکړه او زورور شو په خپل دلیل کې چې نه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه اورېدلي دي اخرنی حدیث وعن ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر غفاري رضي الله عنه
وقد صعد على درجة الكعبة وغدا الكعبي بدي يو بولي باندي ولارو ومن عرفني فقد عرفني سوق چې ما پیجني اخو ما پیجني ومن لم يعرفني او سوق چې می نه پیجني فانا جندب نو زه جندب یم دا د نومو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوریدلی لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس سحر د منځنه بعد موز نه کیږي تر دې چې نور راوخیږي ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس او د مازدیګر نه منځنه بعد تر دې چې نور ډوب شي الا بمکة مگر په مکه کې مثلا موږ سره مخکې تېره شو مکې کې مطلب دا دی چې الطواف نه بعد دا 2 رکعاته چې رواه احمد ورزين ده حديث امام احمد بن حنبل رحمه الله امام رزين راوړی او سندن کمزوري حاصل دا شو چې وختونه سودي 15 درې نه دي 15 او په دې کې عام نفلي منځونه نشي کولای مګر هغه منځ چې د هغې سببي لکه صلاة الاستخاره صلاة الكسوف د جنازې منځ قضا منځ د سنتو قضا تحية المسجد تحية الوضوء د طواف دا 2 رکعاته سجده تلاوت دا څه دي دا جایز دي الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې انشاءالله پر روان درس کې به نوی باب شروع کوو باب الجماعة وفضلها د جمع سره مونځ کول او د هغې فضیلت او په کومو حالاتو کې انسان د جمع مونځ پرېښودی شي ډېرې فایدمنې مسلې به پکې بیانېږي انشاءالله نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ دا مسلې په ښه طریقه سره واورو بیا پرې عمل وکړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين